الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، طالبانو په سفر کې سنت ستا او که په سفر کې سنت نسته. طالبانو دا وار د واره واقعیا په دا ځای سرخلاص کړي. یو هغه نفل دی لکه اشراق، هغه نفل دی لکه چاشت، هغه نفل دی هغه لکه تهجد. دا په اتفاق په سفر کې ستا. څه معنا چې په سفر کې سره کوي هغه بس هغونه قدر لکه فازر کې چې ثواب درلودي، بلکې ثواب چې لا تر زیات شي کوم خبره نه ده. په اختلاف په دغه کې دی چې دغه سنت دی د موقت سنت 12 رکعات دغه یا بل سره صلات حاجت کې یا صلات استخاره کې یا صلات شکر کې یا صلات توبه کې، دا په اتفاق په چا کې ستا په سفر کې ستا. ته شپه مرته وکړي په چا کې ستا هغه په سفر کې روي اسمه او پاده سو دا نور 12 رکعات چې 4 رکعات د ماپښین مخکې 2 وروسته دي او په سهار کې 2 رکعات دي. دغه وس څنګه دي؟ دا په سفر کې ستا کنهسته. دا طالبانو هغه خبرې د ترالیه دا اوس چې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د حدیثو ته ګوري. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث راغی چې قال سافرت مع نبی صلی الله علیه وسلم د رسول الله سره و ابي بکر سره د عمر او د عثمان سره فکانو یصلون الظهر والعصر رکعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. یو المنز 2 رکعات کاو په سفر کې فرض او بل یاداو چې منه مخکې المنز کاونی ورسته امر رسول الله نه کا ما بقصدی کما عمر ما حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم دا نه کاو. دا غره کم خود عبد الله ابن عمر وای لو كنت مصليا قبلها وبعدها لاتممتها. نو کما چې د منځ د شوکې په پښتو کې ادا ترجمه ده چې زه وسورسته پایته سنت وکم نو ما به سو کړی وای، ما به خپل فرض پر کړی وای چې خپل فرض پر کوم هغه نشته. لیکن دا خدا دی یو حدیث راغی وزبت دا غاب لا ابن عمر سره روایت په داغه ترمذی کې په 120 مصفه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم کانه یتطوع فی سفر قبل الصلاه وبعدها. هغه دی نبی صلی الله علیه وسلم تطوع مخکې تلمانځو ورسره تلمانځم کول. دا دی مخکې ګوري دا دی سمدم په تور باندې را نورم د شډیر حدیثونه راځي چې د خدای رسول هغه کول درم د شعبوم دا شاملونه راځي. ما چې طالبانو زه دا ماشي خلاصه درته وایم چې په دې ځای باندې ماشي پوسې چې دا راغلي ډېر حدیثونه پر دا خام راغلي پر دې خام راغلي. لیکن خدای پاک دې وکړي چې په دا خبرو باندې ستر خلاص شي. ټکر خدای دې سو دې زموږ په دا کتابو په دا ځای باندې دا خلک په دا مسله نه پوهېږي. و دا دې ټکر دا دې سو راغی څه په کوالي تابع توفیق الله تعالی دې قرار ولاړ چې د کتابو ټکر سره وای سره نه خلاص دي کتاب هم تر پای سره نه خلاص دي پلان دې شوی پلان دې شوی نه کېنته سر په خلاص کی اسی دا د سو په مابین کې ټکر دی. دا د سو د ټکر کښلو د پاره 3 تطبیق شوی دي، بلکې بعضو لا څوک د څلورم تطبیق هم وایي دي. څو تطبیق ویل هغه 3 یا 4 تطبیق. اول بعضو علما را ولر کسوي دي دا تطبیق هغه دا شو ویلې دي که خوف عجلتو یا بیره و یا تلوار دا دواړه پر یو کې کبیره یا تلوار و نو مخکې ورسته سنت نه کوي، کبیره یا تلوار نو بیا دې کوي. اوس خو دا زموږ پر لارو نوره بیره نشته، خالي تلوار دا دی چې د ګاډۍ د زما په اختیار نه ده، د بل چا موټر د زما په اختیار نه دی. نو په دغه وخت کې به زه څوک کوم؟ زه بیا ورته پرېږدم چې خلک راسځي او که زما خپل موټر و زه روان وم بیا خامخا کوم. یا راولاړ سو په هوټل کې ودرېدلو په هوټل کې کښېناستو ډوډۍ خورو ته بیا خامخا کوم. یعنې لکه سنت چې دغسې دلته کوم دا رقم بیا هلته هم کوم. دا د ګوره خوا دې نه خوف نه وجلت شته. دا راولاړ سوي دي پر دغه یې فتوا کوي. دا اکثره کتابونه دا وایي. دا فتاوی برهانه
هغه 238 صفحه جلد اول، منبع العلوم 5 جلد اصول شپږ او محمود الفتاوا جلد اول 214 او مثقف جلد اول 310، مبسوط هغه جلد اول 248 دا خو دا او جنتی کالی جلد اول اصول 440 دا یې صدوهم او فتاوای ودودیه جلد اول 259، حقانیه دوم جلد سلمه، بایرایک دوم جلد 290، هندیه جلد اول اصول 10، قاضی خان فراموش هندیه جلد اول اصول 20، بدایي وسنایه جلد اول 218، احسن الفتاوا صدرم جلد 20، فقه اسلامی واجلته هغه دوم جلد 222، زاد الفقه هغه 115 او رشیدیه 408 او مجموع الانور جلد اول 290، تحتوی د مراقی الفلاح هغه دوم جلد 9، بزازیه صدرم جلد 20 او جامع رموز 250. دا مونږ چې خدای په دې خبره باندې مسار خلاص ګوري دغه تطبیق څوم دی. اول تطبیق دی طالبانو چې وکړي چې پام ته وکړي څونه ډیر کتابونه دي. دوم تطبیق پازو دا کړی دی چې هغه چې رسول الله وکړل هغه پر دانورو نه پلوځي تاجد دی دا د خلاصو چې تاجد دی یا څاشت یا د حاجت منځ یا د شکر اچنی کوي هغه بیا پر چا دی پر دا سنتو دی. لیکن خو کسته چې په یادي الته سری تور رالی چې قبلها ولا بعدها. ګوري طالبانو دغه توري چراله نو دغه تطبیق خوندور نه دی ځکه موږ اکثره کتابونه نه رانقل دا یا دوم تطبیق خوندور نه دی. صحیح دی. دریم تطبیق ډیر نه دی وای دریم تطبیق کې واجب انت کړه هغه وای خاص دغه دواله رکعات سنت شي په واجب کې وای د عبد ابن عمر خپل په کولو کې ټکر سره هغه یو ځای چې کوله بل ځای چې نه کول دواړه کول سي دي. سمانه دغه سنت ما شوا د ساره صدانور دا نور سنت چې دغه لس رکعات سنت په شواروس کې د ساره سنت سما شوا دغه سنت خپل څوک د کدیات سفر کې غیر عقد تواوشته دا کدیات څه چاته واوشته غیر عقد یو د سار سنت خپل پر عقدیات پاتې خپل پر چا پاتې پر عقدیات نو کچيري په یو ځای کې چې کول نو خو بیا کله شکه د سړی وکي افضل دي او په دا بل ځای کې چې نه کول د څه نه دی لکه په وطن کې سړی اجر وي نیو کې چې نیو کې حالت خو سنت موقت سړی په مقرر ورنه پریږ په ګناکار کې په سفر کې نه په ګناکار کې ما په خبره مسار خلاصو په دغه الفاظ پوسواد کنه تاسو په خدای ته په دې ځای سر خلاص کې څنګه مې درتوال نو ګرځه په غیر عقد واوښته چفره د سار سنت کې کوي کې نه کوي دواړه لیکن کولې چې افضل دا بیا څوک وایي علاوه سنن په 5 جلد 2242 کې مبتال فتاوا په جلد اول 250 کې کفایت المفتی په 3 جلد 328 کې محمودیه په 8 جلد 514 صفحه کې درس ترمذی د شیخ الاسلام په 2 جلد 209 کې خو د شیخ الاسلام په دغه ځای کې دغه ترجیح ورکړل. څلورم تطبیق یا دریم یو خو سره پاتو دا دریم تطبیق یا د هغه بل خو د کمزوري و چندان څوک په کایل نو دا څلورم یا دریم تطبیق هغه دا دی چې دا ځای کته شپام وکي دا ځای نو کې ګراندیزم په پښتونو کې ساده خلاص کړ زه د دې ځای روان سم ټول بغوږ ورته نسی زه ځم کراچي ته ځم یا کندهار ته ځم اوس بیان درته کوم اصلي مقصد مې دا دی کندهار ته ځم په کندهار کې کار لرم اصل د مقصد ځای مې کراچي دی کراچي ته ځم په کراچي کې ته یم اوس نو غوړ نسی پر دغه لارې چې زه روان یم پر لارې زه روان یم هر څو شپې چې تر کراچي وکړم ما تا که په یو هوټل کې کښېناستلم 15 ساعته مې تېر کړل وخت تر مانځه 6 ساعته مې تېر کړل تا شپه مې کول هم سنت نشته هم څوک نشته سنت نشته لیکن چې کراچي ته ولاړم 15 شپې نه کوم 15 شپې نیت اقامت وکړي خو په اتفاق شته یا 15 شپې نیت اقامت نه کوم لږ شپې کوم لږ شپې چې کوم خو مسافر یم لیکن هلته بیا شته نو هغه حدیثونه چې په سفر کې نشته هغه په حال کې د سیر د سړی رواني سیر دا نه معنی سړی زغلي سیر دا معنی چې نفس روان یم کراچي ته تر اوسه مقصد ته نه یم رسېدلی او هغه چې په سفر کې بیا ستا هغه بیا هلته چې هغه اصلي ځای ته ورسېږم منګل لیکن نیت مې د اقامت نه دی کړی شپې څو کوم لس کوم یا اته کوم دا د خلاصو مطلب تر 15 کمې کوم 14 کوم په دغه الفاظ مسار خلاص دا تطبیق دی دا طالبانو تطبیق هغه ډېر یو خوندور تطبیق دی ډېر یو ګران دی طالبانو امن وي نه او ته ګوري امن هم وي عجلت هم نه وي او هېڅ شی هم نه وي لیکن دا د هندواني کول دی ردی مختار وایي هو عدل الاقاویل
عدل د اقوالو دی د ټولو کولو د مختار په جلد اول 1515 کې دغه رقم فریدیه په دریم جلد شپږمه کې هدایت العالیه هغه په 15 کې چې هغه د درجه مختار زوی جوړ کړی د علاوالدین مراقیل پلا په دوم جلد نمه کې هدیه په جلد اول 15 کې غیاشیه په 13 کې انعام الباری خپل په صدرم جلد 208 کې چې وګوري وای دا د اکثر علماء کول اړه د ترمذی خبره نه لته بیا دغه تطبیق کوش کړی شیخ الاسلام عمدۃ القاری په 15 جلد 400 کې طالبانو تر ټولو اصح کول اصح تطبیق هم دغه دی اصح تطبیق تر ټولو د علاوه سنن په تطبیق سره عملو کوم ډیر مشکل نه ده خو د دې تطبیق دغه تطبیق مابین کې پر کوته ګوري بل فرق ادا دی په دغه تطبیق کې د سار سنت هم نشته په تطبیق خود سار سنت پر حقیقت پات په دغه تطبیق کې د سار سنت هم نشته مطلق سنت هغه د بس په چا کې نشته په سیر کې نشته او په چا کې ستا په غاسل دی ورته هغه ځای کې ما په خبره پوسواد کنه زه دوی پر لای روان سي زه خو طالبان خپل دغه څه کوم دغه کتابونه موږ دوه نه کتلې دي محمد نور کا تر موږ څوک ځات په پوهېدل هغه خو نو ټیک ده او چې نه په پوهېدل موږ خو دغه دی دا چې خلکو ته ماواله ورکړه مولانا محمد فرید صاحب فریدیات چې په تورو وګوري خدای د سیر دغه رقم رضی مختار ملا صاحب زموږ محکم دی د ټول مفتیانو هغه ته وګوري په تورو د تلیکي او دغه رقم طالبانو هدایت الله علاوالدین بن ابن عابدین شامی دغه زوی دی لیکلی دی او خو د شیخ الاسلام لیکي نو بالا نو زموږ وسنه دی دا یا اخر تطبیق دی خدای تطبیق تر ټولو خاصه دی چې روان سم نه کوم لیکن چې ځای ته ورسېږم پر هغه ځای باندې کوم پر هغه ځای باندې کوم والله سبحانه